د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ واوسئ. موږ او تاسې په 12 ټولګي کې 5 لوست ولوستل. درس 5 درس صنف 12 خواندیم چې پیر محمد کاکړ و. دا چې پیر محمد کاکړ څوک و، څه ډول ژوند یې کړی و، چیرته پیدا سوی و، همداسې په کومو واکمنیو کې د سهم یا ونډه درلودله او د احمدشاه بابا په دور کې د چا ښوونکی و، کوم کتاب یې لیکلی و، په نورو دورو کې د ده ارزښت کم سوی و، زیات سوی و، څه ډول و، په دې هکله مو پوره معلومات ترلاسه کړه. اثار مو هم ولوسته، اثار شه هم خواندیم، شعر مو هم ولوست چې ښایسته او ښکلی شعر یې و. په همدې ترتیب سره موږ راغلو او فعالیتونو کې مو هم برخه واخیسته، در فعالیتها هم سهم گرفتیم. نن راځو امروز میایم او د پښتو ادبیاتو پر دورو باندې خبرې کوو. دا چې پښتو ادبیات چې دی 3 دورې لري، په دې باندې تاسې هم پوهیږئ. ما در ادبیات پښتو 3 دوره را داریم. دا دورې په ادبیاتو کې په 10م، 12م او 11م ټولګي کې لوستل کیږي. در صنف 10م، 11م و 12م خوانده میشه. په 10م ټولګي کې لومړنۍ دوره در صنف 10م اولین دوره چې هغه د لرغونې دوره ده، دورې باستاني هست. په 11م کې کلاسیکه یا منځنۍ دوره او په 12م ټولګي کې معاصره دوره لولو. در صنف 12م دوره معاصر را با هم کار میکنیم. په دې دوره کې به په دې باندې پوه شو د این دوره بالای از این میفهمیم چې په معاصره دوره کې پښتو ادبیاتو څومره پرمختګ کړی، ادبیات پښتو چقدر پیشرفت کرده، کوم نثری او نظمی قالبونه رامنځته سوي دي، کدام قالب‌های نثری و نظمی به وجود آمده، په دې برخه کې کومو شاعرانو او لیکوالانو کار کړی دی، کدام شاعران و نویسندگان کار کرده. او په همدې ترتیب سره و به همین ترتیب دلته به پوه شو چې پښتو ادبیاتو ته څومره خدمت سوی ده، کتابونه، آثار، دا شیان لیکل سوي دي. میفهمیم که در این دوره چقدر به زبان ادبیات پښتو کار شده و چه چیزهای جدید در این دوره به وجود آمده و یا هم حرفای دیگه‌ای که ما در این دوره یاد میگیریم. نو دا خو زموږ او د تاسې د لوست موخې د اصلي موخه مو دا ده چې خپله لغوي پانګه زیاته کړو، سرمایه ذخیره لغوي ما را زیاد بسازیم او همداسې پښتو ژبه زده کړو، زبان پښتو را بلد شویم. نو پام وکړئ، پس دقت وکنئ او دغه لوست زده کړئ. شپږم لوست درس 6 د پښتو ادب معاصره دوره، دوره معاصر ادب پښتو. تاسې د ادبیاتو د تاریخ له نامه سره آشنا یاست، آشنا هستین. پوهیږئ چې میفهمین که تاریخ څه ته وایي، به چی گفته میشه. تاسې د ادبیاتو په تاریخ کې د ادبي دورې نوم اوریدلی دی، شنیدین. دا چې ادبي دوره څه ده. د مخه ټولګیو کې مو د پښتو ادبي تاریخ کومې دورې ولوستې، کدام دوره ها را خواندیم، کلاسیکه او لرغونې دوره. معاصره ادبي دوره څه معنا او څه مفهوم لري، په دې درس کې به پوه شو. د ادبیاتو تاریخ د تاریخ په بیلابیلو دورو بیلابیلو متفاوت د یوې ژبې د ادبیاتو د ودې، رشد او پرمختیا و پیشرفت جریان او بهیر څیړي. جریان و امی بخش که هست یا نیست یا چگونه جریان داره، ایره بررسی میکنه، څیړي، بررسی میکنه. د هر ژبې ادبیات په تاریخي لحاظ په څو بیلابیلو دورو ویشل کیږي. ادبیات هر زبان از لحاظ تاریخ در بخش‌های متفاوت تقسیم میشه، ویشل کیږي، تقسیم میشه. همدې اصل ته په کتنې سره با مشاهده یا با دیدن این اصل د پښتو ژبې ادبیات هم په بیلابیلو تاریخي دورو بیلیږي، جدا میشه. ادبیات پښتو هم بر دوره‌های متفاوت تاریخی جدا میشه.
تاسې د ښوونځي په مخکینیو ټولګیو کې مخکینیو پیش در صنف‌های پیشتان یا در صنف‌های قبلیتان د پښتو ادبیاتو لرغونې باستاني دوره او منځنۍ یا کلاسیکه دوره ولوستله خواندین. په دې ټولګي کې به د پښتو معاصره دوره ولولئ خواندین. ادبي دوره د ادبیاتو په تاریخ پورې اړه لري، به تاریخ ادبیات ربط داره. دلته چې موږ د پښتو ادب تاریخ په معاصره دوره بحث میکنیم، لازمه ده چې لومړی د ادبیاتو تاریخ پیژنو، تاریخ ادبیات بشناسیم که تاریخ ادبیات چیست. د ادبیاتو تاریخ یا ادبي تاریخ د ادبپوهنې د یوه مهمې او اساسي څانګې بخش په توګه به قسم هغه پوهنه ده چې د یوې ژبې د ادبیاتو د پیدایښت او ودې جریان د تاریخي شرایطو سره د ارتباط په ترڅ کې څیړي. تاریخ ادبیات و یا هم تاریخ ادبی بخش از ادبپوهنه یا ادب شناسی هست که پیدایش زبان را، رشد زبان را در جریان تاریخ و مطابق شرایط همون زمان چی میکنه؟ بررسی میکنه. در جریان همون شرایط همون زمان او را بررسی میکنه، ای که چگونه پیشرفت میکنه. د هر ژبې او ولس ادبي تاریخ په بیلابیلو دورو ویشل کیږي. هر زبان و هر قوم تاریخ ادبیاتش به دوره‌های متفاوتی چی میشه؟ تقسیم میشه. نو همدې معیار لمخې پښتو ادبي تاریخ هم په دریو سترو دورو ویشل کیږي. پس به همین یا از روی همین معیار ادبیات پښتو، تاریخ ادبیات پښتو هم به سه دوره بزرگ تقسیم میشه، چې لومړی یا لرغونی او کلاسیکه یا منځنۍ دورې مو د مخه ټولګیو کې لوستي دي که دوره اول یا باستانی و دوره کلاسیک یا وسطی را در صنف‌های قبلی خواندین. اوس د پښتو معاصر ادبی دوره در پیژنو. حالا ما دوره معاصر ادبی را براتون معرفی میکنیم. موږ په خپلو ادبي څیړنو کې ما در تحقیقات و بررسی های ادبی خود د پښتو ادب تاریخ د دویمې یا معاصرې دورې د پیلامې په هکله بیلابیل نظرونه لرو. در مورد آغاز دوره سوم ما نظرات متفاوت را داریم. ځینې د دې ادبي دورې پیل هند د انګریزانو د راتګ وخت ګڼي. بعضی‌ها آغاز این دوره را از زمان آمدن انگلیس ها به هند میشمارند. راتګ آمدن انگلیس ها او ځینې نور زموږ پر هیواد باندې د انګریزانو لومړنی یرغل یعنی 1809 میلادی د پښتو د معاصر ادب پیلامه بوری و بعضهای دیگر یعنی بعض تاریخ شناسان دیگر زمان آغاز دوره معاصر را سال 1839 یا هم اولین حمله انگلیس بالای افغانستان میشمارند. ځینو ادبي څیړونکو د 19 میلادي پیړۍ په اویایمو کلونو کې د پښتو د هنري ادبي نثر پیدایښت د پښتو د معاصرې دورې پیلامه بولي. بعضی از محققین میگن که زمانی که نثر هنری ادبی پښتو در قرن 19 سالهای 70 به وجود آمد، دوره معاصر هم آغاز شد. یعنی آغاز دوره معاصر را همو پیدایش نثر هنری میدانم که در قرن 19 شده بود. همدارنګه ځینو څیړونکو د پښتو د معاصر ادب د ودې او پرمختیا لومړنی پړاو د امیر حبیب الله خان په عصر کې د سراج الاخبار رامنځته کېدل بولي. همینطور بعضی محققین آغاز و رشد دوره معاصر را زمان با وجود آمدن سراج الاخبار در زمان امیر حبیب الله خان میدانن. یعنی میگن که زمانی که در دوره
دوره امیر حبیب الله خان سراج الاخبار به وجود آمد، همون زمان دوره معاصر ادبیات پښتو هم آغاز شد. خو د پښتو ادب زیاتره څېړونکي په دې خبره یوخلو دي، اما بیشترین محققین زبان ادبیات پښتو به این حرف یک هستند یا یک نظر هستند چې د پښتو د معاصر ادب د رامنځته کېدو لپاره د 19مې پیړۍ په اویایمو کلونو کې لارې چارې او شرایط برابر شوي دي که در قرن 19 سالهای 70 برای رشد و وجود آمدن دوره معاصر راه و روش و شرایط آماده شده است یا برابر شده است. پس هم تعداد زیاد از محققین را میگن که در قرن 19 دوره معاصر آغاز شده. دا وخت زموږ په هیواد کې د امیر شیر علي خان دویمې پلا واکمنۍ سره برابر ده. این زمان با دوره دوم پادشاهی امیر شیر علي خان در کشور ما برابر هست یا مصادف هست. امیر شیر علي خان چې په 1280 هجری قمری یا 1390 میلادي کال د هند امبالي له کنفرانس څخه راوګرځېد. زمان که امیر شیر علي خان در سال 1286 از کنفرانس امبالی هند برگشت، راوګرځېد و برگشت، نو کورنۍ اصلاحاتو ته یې خپله پوره پاملرنه واړوله. پس به اصلاحات داخلی کورنۍ و داخلی به اصلاحات داخلی توجه کامل خود را جلب کرد یا دور داد او یو لړ داسې ریفورمونه یې پلي کړل و یک تعداد ریفورم‌های را عملی ساخت چې په هغو کې د ځمکو د مالیاتو اصلاح او سمون که در آن اصلاح و برابری مالیات زمین، د پوستی اصلی سیستم تأسیس سیستم اصلی پوستی، عسکری تشکیلات عسکری، عصری ښوونځي، مکاتب یا مکتب‌های عصری او روغتونونه و شفاخانه ها رامنځته کول به وجود آوردنش. این جمله کارهای امیر شیر علي خان بود او داسې نور سمونونه او بدلونونه شامل و اینچنین برابری اصلاحات و تغییرات شامل بود. همدغه مهال امیر شیر علي خان خپل ملي ژبې پښتو ته ځانګړې پاملرنه وکړه. همین زمان بود که امیر شیر علي خان به زبان ملی خود یعنی پښتو یک توجه خاصی کرد او په دې لړ کې چې هغه کوم لومړی ګام پورته کړ و در این جریان کې اولین قدم خود را برداشت، اولین گام خود را برداشت، هغه د هیواد د ملکی ادارو نمونه آن نامهای ادارات ملکی بود: عسکری رتبه های عسکری، اصلاحات او قماندانی، اصلاحات و قمانده ها را په پښتو ژبه اړولی و یا پښتو ژبه اړول او تغییر دادن و یا هم ترجمه کردن اینمی اصلاحات و رتبه های عسکری و قماندانی و اینا به چی بود؟ به پښتو بود. امیر شیر علي خان د فرمان لمخې د عسکري قواعدو کتاب قاضي عبدالقادر په پښتو وژباړه او چاپ شو. به امر امیر شیر علي خان کتاب قواعد عسکری را قاضی عبدالقادر به زبان پشتو ترجمه کرد و چاپ شد. اصلاحات عسکری چی است؟ مثلا میگن ډګرمن، ډګروال، جګړه، اینا رو چی ساخت؟ پشتو ساخت. د واک پر سر کورنیو جګړو او بهرنیو یرغلونو دا بهیر یو څه ټکنی کړ. این جریان را دا بهیر یعنی این جریان را عامی حملات خارجی ها و جنگ های داخلی بالای امو واک و اختیار و قدرتمندی و پادشاهی یک کمک سست ساخت. ټکنی یعنی سست ساخت. او بیا د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال ډیر ګړندی پیل او پرمخ لاړ و باز در دوران حبیب الله خان این جریان بسیار سریع شد، بسیار سریع آغاز شد و بسیار سریع به پیشرفت و پرمخ لاړ. ادبي څېړونکو د پښتو ادب معاصره دوره چې د 19 میلادي پیړۍ د اویایمې لسیزې څخه د پیل او تر نن را رسیږي په دې لاندې بېلابېلو پړاوونو ویشلې ده.
محققین ادبی دوره معاصر را که از قرن 19 دهه هفتم و 70 سالهای 70 آغاز شده و تا به امروز ادامه داره در مراحل متفاوت تقسیم بندی کرده است. یعنی ما 3 مرحله داریم. لومړی پړاو مرحله اول د 1800 میلادی تر 1901 از 1870 تا 1901 این دوره جریان داشته. د پښتو د معاصرې ادبي دورې لومړی پړاو په زماني لحاظ د 19مې عیسوي پیړۍ له 80مو کلونو څخه پیل او د 20مې پیړۍ تر پیلامې یا د امیر حبیب الله خان د واکمن کېدو تر وخت را رسیږي. اولین مرحله دوره معاصر از قرن 19 سالهای 70 شروع و تا اوایل قرن 20 تا زمانی که امیر حبیب الله خان پادشاه میشه تا وقت میرسه دوره اول. په دغه پړاو کې در این مرحله د پښتو د معاصر ادب د رامنځته کېدو به وجود آمدن دوره معاصر ادبیات پښتو د لارو چارو د پیلامې او ادامې په اړوند د ټولو ادبي هلو ځلو تاریخي بهیر شامل دی. جریان تاریخی کوشش‌های به وجود آمدن و ادامه دادن راه و روش برای دوره معاصر ادبیات پښتو شامل است. یعنی در این زمان اینا کوشش کردن که چگونه این دوره را به وجود بیارن و چگونه ای را ادامه بدن. دغه ادبی پړاو له هغه وخت او مهال سره سمون خوري. این مرحله ادبی با زمان مصادف هست یا برابر هست چې پښتون ولس له نوي عصري ژوند سره آشنا او له نوي عصري مشکلات او ربړو سره لاس په ګریوان شوي دي. این زمان از او زمانی هست که قوم پشتون با زندگی عصری آشنا شدن، زندگی معاصر آشنا شدن و با مشکلات و سختی های عصر نوین دست و گریبان بودن. ای که چگونه با این مشکلات عصر نوین اینا زندگی رو به پیش ببرن. موږ وینو چې پښتو ادبیاتو د خپلو ځانګړو احساسات او غوښتنو له تنګې دایرې څخه د باندې د قدم ایښودلو هڅه او لټه کړې. ما میبینیم که ادبیات پښتو از دایره تنگ احساسات و خواسته های خود جرأت قدم گذاشتن یا تلاش و کوشش قدم گذاشتن را کرده. مثلا شما ببینید هر چیز از خود یک دایره، یک قانونی داره. مردم پشتون هم کوشش کردن در این عصر از امو دایره تنگ نظری که داشت یا دایره تنگ احساسات و خواسته ها که داشت، خواستن که قدم بردارن و به طرف عصر نوین برن او د خپل ټول ملت و برای تمام ملت خود هیواد او آن دا چې د نړۍ او بشریت په هکله فکر کړی، نه تنها در مورد ملت خود، در مورد تمام کشور و ملت خود، حتی در مورد بشریت فکر کرده هست او د وخت اساسی غوښتنې د ادب موضوعات ګرځېدلې دي و همو خواسته های اساسی همون زمان موضوعات ادبیات گشته. این در او زمان هر آن چیزی که بوده که زمان تقاضا کرده جزء از ادبیات هم اینا شدن. پړاو په نومیالیو لیکوالو او شاعرانو کې در شاعران و نویسندگان مشهور این دوره نور محمد نوری افغان د غنچه روح لیکوال نویسنده، ملا محمد اخونزاده د روضة المجاهدین ناظم، ملا عبدالباقی کندهاری د تبیین الواجبات ناظم، مولوی احمد د ادم خان درخانی او گنج پښتو لیکوال، میا حسیب کاکخیل د نقش نگین ناول ژباړن یعنی مترجم
میا محمد یوسف کاکخیل د توبة النصوح ناول ژباړن او قاضي میر احمد شاه رضواني د بهارستان او شاکرستان افغاني لیکوال او مدون او نورو نمونو د بیلگی په توګه یادولی شو و نامهای دیگر را به قسم نمونه یاد کرده میتونیم. اینا کسایی هستند که در این مرحله، در این دوره معاصر، در مرحله اولش کار کردن و کتاب نوشتن و ناول، کتاب، داستان این همه را کار کردن. دویم پړاو مرحله دوم په دویم پړاو کې در مرحله دوم د پښتو ادبیاتو تاریخ یا معاصره دوره لیکوال نویسنده کاندید اکادمیسن محمد صدیق روحی د پړاو ته د روښانتیا پړاو ویلی دی. محمد صدیق روحی به دوره دوم، به مرحله دوم، مرحله روښانتیا یا هم روشنی گفته، یعنی نامش روښانتیا مانده. موږ د دغه پړاو د پښتو ادبیاتو د ودې او پرمختیا بهیر څرنګوالی په دوو برخو کې مطالعه کوو. ما چگونگی رشد و پیشرفت این جریان را از این مرحله در دو بخش مطالعه میکنیم، یعنی دوره مرحله دوم را در دو بخش تقسیم میکنه. یا الف په سراجی عصر کې د پښتو ادب وده او پرمختیا، پیشرفت و رشد ادب پښتو در عصر سراجیه چې 1901 تر 1919 از سال 1901 تا 1919. امیر عبدالرحمن خان په 1901 کال وفات شد. امیر عبدالرحمن خان او پر ځای زوی حبیب الله خان د واک پر گدی کېناست و بجایش بچیش امیر حبیب الله خان بر چوکی قدرت یا هم به امو پادشاهی نشست. گده یعنی پادشاهی. نوموړی چې د پلار پر خلاف د نرم طبیعت خاوند او د سوکاله ژوند پلوی و، میگه نام برده که برخلاف پدرش یک آدم صاحب طبیعت نرم خوی و خواستار یا طرفدار پلوی، یعنی طرفدار زندگی آرام بود. وقت د رسیدو په لومړیو کې هغو کسانو ته چې د پلار د واکمنۍ پر مهال د هغه د استبدادي چلند له مخې له هیواد نه بهر او دننه په هیواد کې له یوې سیمې نه بلې ته کوچېدلي او فرار شوي و، د عفوې اعلان وکړ. اولین کاری که کرد، امی که به قدرت رسید، اولین کاری که کرد امو افرادی که به خاطر استبداد و راه و روش یا امور استبدادی پادشاهی پدرش از کشور خارج شده بودند یا در داخل کشور از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ شده بودند یا کوچیده بودند و یا هم فرار کرده بودند و اونا اعلان عفو کرد و گفتند که شما آزاد و راحت هستین، هیچ مشکل ندارید. ده عمل زیاد شمیر نومیالی شخصیتونه از این خاطر تعداد زیاد شخصیت های مشهور لکه مانند محمد طرزی، غلام محیدین افغان او نور له هیواد او خلکو سره ژورې مینې په احساس او ملي روحیه له نویو مترقي افکارو سره یو ځای خپل هیواد ته د خدمت په هیله کابل ته راغلل. مثل محمود طرزی و غلام محیدین افغان به خاطر امو محبت عمیق و به احساسات ملی و روحی ملی و ترقی که داشتن، فکر افکار ترقی و پیشرفت را که به خاطر کشور خود داشتن، چی کردن؟ به خاطر خدمت به کشور خود به کابل آمدن. چون عفو اعلان کرد پس اینا هم غنیمت شمردن و آمدن. هغوی ته په ټولنیز و سیاسی او دولتی چارو کې د خدمت او سیاسی فرهنگی حل سلو موقع په لاس ورغله. برای آنها موقع کوشش و تلاش در بخش سیاسی فرهنگی امور دولتی سیاسی و اجتماعی به دستشان آمد، یعنی به دستشان این موقع آمد که اونا کار بکنن او دغه سی په هیواد کې د روښانفکرۍ د زیړې زرغون او د هررخیزې ټولنیزې پرمختیا لپاره لارې چارې برابرې شوې و همین قسم یا به همین ترتیب تخم روشنفکری سبز شد یا هم تخم روشنفکری نباتش رشد کرد و برای پیشرفت همه‌جانبه
موارد اجتماعی چی شد؟ راه و روش آماده شد و برابر شد ای که از کدام طریقه های اینا بتانن که پیشرفت اجتماعی داشته باشن. سراج الاخبار جریده رامنځته او پکې پښتو ته ځای ورکړ شو. جریده سراج الاخبار به وجود آمد و در اونجا برای پښتو هم جای داده شد. همدارنګه د حبیبیه نوی عصري ښوونځی تاسیس او پښتو په کې د یو مضمون په توګه تدریس کېدل. مکتب عصری حبیبیه به وجود آمد، تاسیس شد و زبان پښتو به عنوان یک مضمون در اونجا تدریس می شد. در دوره نومیالی لیکوال نویسنده های مشهور این دوره عبدالهادی طوی، غلام محیدین افغان، مولوی صالح محمد او نور دی و دیگران هستند. دوره دوم یا بخش دوم مرحله دوم به پامانی اثر که در پښتو ادب وده او پرمختیا در دوره امانی، این در دوره حبیب الله خان بود. حال در دوره امانی ببینیم که چی کار کردن. پامانی دوره یعنی په 1298 شمسی او تر 1900 شمسی کې د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا لپاره حکومت لازمه پاملرنه وکړه. در دوره امانی که از سال 1298 تا 1307 بود، برای رشد و پیشرفت زبان ادبیات پښتو حکومت توجه لازم را کرد. سربیره پر دې چې په معرف کې د تدریس او په مطبوعاتو کې د خپرېدو ونډه زیاته شوه، بر علاوه اینه که در معارف بخش تدریسی و در مطبوعات بخش نشراتش زیاد شد، سهمش زیاد شد. یعنی زبان پښتو چی شد؟ در اینجا بیشتر شد. د هیواد لومړنی اساسی قانون هم په پښتو ولیکل شو. قانون اساسی افغانستان هم با پښتو نوشته شد. امیر امان الله خان دا احساس کړی و، این احساس را کرده بود چې د یو ملت ژوند یې د ملي ژبې له درلودلو ناممکن دی. یعنی که زندگی یک ملت بدون داشتن زبان ملیشان ناممکن هست. نو هڅه یې وکړه، پس تلاش کرد، کوشش کرد چې پښتو ژبې ته په رسمي توګه ملي حیثیت ورکړي که به زبان پښتو به طور رسمی چی بته؟ حیثیت رسمی را بته یا هم او را به رسمیت بشناسه. د همدې هڅو په لړ کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د پښتو ژبې د پالنې او روزنې یو مرکز جوړ کړ. در همین تلاش ها بود، در جریان همین تلاش ها بود که در چوکات وزارت معارف برای پرورش و رشد تربیت زبان و ادبیات پښتو یک مرکز جوړ کرد. د مرکز ته مرکز پښتو نوم کې خود، نامش ماند مرکه پښتو. همدغه وخت کې در همین وخت په پښتونخوا کې د خان عبدالغفار خان په مشرۍ د انجمن اصلاح الافاغانه په نوم یو مرکز جوړ شوی و یا جوړ شو. در همین زمان در پښتونخوا یک مرکز به نام انجمن اصلاح افاغانه بر رهبری خان عبدالغفار خان جوړ شد چې په خپل وخت کې د پښتو ادب په وده کې د یادونې وړ ونډه درلودله که در زمان خود در رشد و پیشرفت زبان ادبیات پښتو رول قابل یادآوری داشته یا سهم قابل یادآوری داشته. په همدغه وختونو کې په پښتونخوا کې د پښتو د هنري نثر د ودې او پرمختیا لپاره لارې چارې برابرې او ډیر نومیالی لیکوال رامنځته شد. در همین زمان بود که در پښتونخوا برای رشد و پیشرفت نثر هنری چی شد؟ راه و روش آماده شد، راه و چاره آماده شد و نویسنده های مشهور به وجود آمدند، لکه مانند سید راحت زاخیلی، حمزه شینواری، عبدالاکبر خان اکبر او مستر عبدالکریم او نور. سید راحت زاخیلی اولین داستان کوتاه را نوشته که ما داستان کوتاه را در صنف 10 میخوانیم. حمزه شینواری اولین کسی بود که به غزل پښتو زیاد رشد و پیشرفت داد که نامش بابای غزل ماندن. عبدالاکبر خان اکبر هم چه شی لیکلی دی؟ درامه نوشته کرده که درامهش هم باز ما در صنف 10 بخیر خواندیم. خب یک تکرار باز در اینجاها شاید داشته باشیم به قسم کارخانگی. دریم پړاو مرحله سوم، ما 2 مرحله را خواندیم. دریم پړاو مرحله سوم له کورني اړو دور نه وروسته د پښتو ادب وده او پرمختیا.
رشد و پیشرفت ادبیات پشتو بعد از خانه جنگی ها یا هم جنگ های داخلی په هیواد کې د کورنۍ اړو دوړ سی 1909 او 1908 مریض نه راوروسته بعد از سالهای 137 تا 138 خانه جنگی ها یا هم جنگ های داخلی به بعد د محمد نادرخان د واکمنۍ په مهال د زمان پادشاهي محمد نادرخان په 1910 مریض په کابل کې ادبي انجمن او په 1911 مریض کال کې په کندهار کې د پښتو ادبي انجمن جوړ شو. انجمن ها به وجود آمدند. کارهای انجمن چی بود؟ که کارهای فرهنگی را اجرا می کردند. در سال 1310 در کابل انجمن ادبی به وجود آمد و در 1311 در کندهار انجمن ادبی پشتو به وجود آمد. کابل ادبی انجمن د کابل په نامه او کندهار ادبی انجمن د پښتو په نامه مجله خپروله. انجمن کابل کې بود به نام کابل و انجمن کندهار کې بود به نام پښتو مجله نشر میکردند. وروسته دا دواړه انجمنونه یو ځای شول. بعداً هر دو انجمن با هم یک جای شدن چون آمدند به کابل و هر دوتاش یک جای شدن او پر 14 مریض کال وروسته پښتو ټولنه جوړه شو. بعد از او هر دوتا که یک جای شد در سال 1316 به نام پښتو ټولنه هر دوتاش یک جای شدن که ما در اینمی صنف ما در روزهای آینده در جلسات آینده باز انجمنها را به صورت دقیق و واضح هم میخوانیم. اینجا یک کمک برتان یادآوری کردم. دغه علمي ادبي ټولنې د پښتو ژبې په وده او پرمختیا او د لیکوالو په روزنه کې ډیره ارزښتمنه ونډه درلوده. این انجمنها در رشد و پیشرفت شاعران و نویسنده ها و یا هم در رشد و پیشرفت علمی زبان ادبیات پشتو در تربیت نویسنده ها یک سهم بسیار ارزشمند داشته، رول ارزشمند داشته. د دې دورې په نومیالیو ادبیاتو یا ادیبانو کې در نامداران این دوره کسایی که در این دوره بودن یا در مرحله سوم بودن عبدالحی حبیبی، قیام الدین خادم، گلپاچا الفت، عبدالرحمن پژواک، عبدالرؤف بینوا، صدیق الله رښتین او همداسې نورو نمونو د بیلګې په توګه یادولی شو. نامهای دیگر را به قسم نمونه یادآوری کرده میتونیم که در این قسمت مثلا گلپاچا الفت و عبدالرؤف بینوا یا هم قیام الدین خادم از جمله ستاره های پشتو هم شمرده میشن. در اوایل مریض پیړۍ په درېیمه لسیزه در دهه سوم قرن که جریان داشت که ما در قرن 20 هستیم 1924 لمریز کال کې د ویښ زلمیانو د سیاسي ډلې او وروسته د شاه محمود خان د صدارت د دورې دیموکراسي او بیا ورپسې په 1943 لمریز کال د نوي اساسي قانون په رڼا کې رامنځته شوې دیموکراسي آزادو مطبوعاتو ته لاره برابره کړه. خب برای مطبوعات آزاد کی راه را هوار کرد یا کی راه را آماده ساخت؟ یکی گروه سیاسی جوانان بیدار که نامش هست ویښ زلمیان. بعدا در دوره شاه محمود خان امو صدارتش این دموکراسیش که به وجود آمد. در قسمت سال 1343 قانون اساسی جدید به وجود آمد که این برای دموکراسی آزاد و مطبوعات آزاد راه را برابر ساختن. چی د پښتو ژبې د ادبیاتو د ایجاد او ودې پر بهیر یې ډیره ارزښتمنه اغیزه لري ده که برای ایجاد و رشد پیشرفت زبان ادبیات پشتو یک سهم و یک تاثیر بسیار ارزشمند را داشت. وروسته بیا بعداً باز د محمد داود خان جمهوری نظام رامنځته کېدل، به وجود آمدن نظام جمهوری داود خان په 1952 مریض او بیا د وروستیو پیښو د هر یوې د پښتو ادب په پرمختیایي بهیر د کتنې وړ اغیزه لرلې ده. همین حوادث بعدا نمو هر حادثه که به وجود آمده یا پیش شده در رشد و پیشرفت زبان ادبیات پشتو یعنی یک تاثیر قابل مشاهده ای را داشته. زیاد لیکوالان و شاعران رامنځته شوي، تعداد زیاد شاعران و نویسنده ها به وجود آمده او د منثور او منظوم ادب د بیلابیلو ډولونو په لیکلو کې یې پوره او کره تجربه کړې دي و در ایجاد و
نوشتن اقسام متفاوت نظمی و نثری پوره تجربه کردن و دقیق کار کردن. اوس د پښتو ادب پرمختیایي بهیر په لازم ګړندیتوب سره پر مخ روان دی. حالا ادبیات پښتو که هست به مو سرعت لازمش به پیش روان است. ګړندیتوب یعنی سرعت. پښتو چاپي او غږیزې رسنو کې په ملي او نړیواله پراخه کچه خپرونې لري. پښتو که هست در بخش نشرات چاپی، رسانه‌های صوتی یا هم رادیو و اینا به صورت ملی و به سطح جهانی نشرات داره. په افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې زیاتې دولتي او آزادي فرهنګي ادارې د پښتو ژبې د ودې او پرمختیا لپاره کار کوي. افغانستان، پښتونخوا و کشورهای دیگر در دولت و یا هم در بخش‌های فرهنگی، در ادارات فرهنگی برای رشد و پیشرفت پښتو زیاد کار میشه. زیاد شمیر لیکوال او شاعران په خپلو ادبي او فرهنګي فعالیتونو بوخت پښتو ژبه او ادب د پرمختیا په حال کې ده. تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان در فعالیت‌های فرهنگی در قسمت ادبیات پښتو مصروف هستند و زبان ادبیات پښتو رو به پیشرفت هست. د متن لنډیز خلاصه متن دا بدایسی وایو ایره قسمی میگیم چې موږ دا درس راټولو، درس را با هم جمع میکنیم چې دغه درس څه ډول و. د پښتو ادب معاصره دوره د 19مې پیړۍ از کدام قرن؟ از 19م. د 19مې پیړۍ د 19 میلادی پیړۍ له 9 لسیزې یعنی دهه هفتم که سال 70 میشه راپیل او تر نن پورې را رسیږي. دا ادبي دوره په بیلابیلو پړاوونو ویشل شوې ده، به مراحل متفاوتی تقسیم بندی شده. لومړی پړاو د 19مې عیسوي پیړۍ له 80مو کلونو څخه پیل او د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ تر پیلامه تر 1901 پورې را رسیږي. یعنی دوره اولش این قسم هست که از سالهای 70 شروع تا سالهای 1901 ادامه داره. دا هغه مهال دی چې پښتون ولس که قوم پښتون له نوي عصري ژوند سره آشنا و او له عصري مشکلاتو سره لاس او گریوان و، دست و گریبان بودن. همدغه د معاصرو نوی هنري ادبي نثرونو او معاصر شعر را سرګندېدو زمانه و. نثر معاصر یا نثر هنری چی هسته که قدر یادآوری کردیم؟ ببینید یک نثر ساده داریم، یک نثر هنری داریم که ما در آینده سر نثرها هم صحبت میکنیم. ولی نثر هنری اون نثر هسته که احساساتتان را به حرکت بیاره. یعنی که زمانی که شما یک داستان را میخوانید در اون داستان شما تصورتان تصویر خلق بکنین، از خیال پردازی شاعر استفاده بکنین و در اونجا احساساتتان چی شود به حرکت بیه. این نثر هنری میگه. این فعلا که من میخوانم یا براتون تشریح میکنم این نثر ساده است که در احساسات شما هیچ نوع تغییری را نمیاره. دویم پړاو چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ له زمانې څخه پیل کیږي، مرحله دوم از زمان امیر حبیب الله خان میشه که از او زمان آغاز میشه و بیا وروسته د امانی دوره د چې هیواد او خلک پکې له خپلواک ژوند څخه برخمن کیږي، از زندگی مستقل برخوردار میشن. په دې دوره کې سراج الاخبار کې د پښتو خپریدل یعنی نشر شدن او په حبیبیه ښوونځي کې د پښتو مضمون تدریس شدن د پښتو د ودې او پرمختیا لپاره په لاره کې لوی ګام دی، یعنی ګام بزرگ هسته. وروسته بیا په امانی دوره کې د پښتو مرکې رامنځته کېدل. مرکې پښتو یعنی مرکز کې در کجا به وجود آمد؟ در معارف به وجود آمد. په پښتونخوا کې د خدای خدمتګارانو تحریک یا انجمن اصلاح افغانه رامنځته کېدل. تحریک خدمتگاران خدایی یا هممو انجمن اصلاح افغانه یک گام جدید بود. د پښتو ادبیاتو د ودې او پرمختیا لپاره لارې چارې برابروي، برابر میسازه او دا ادب د
پرمختګ لپاره یو ارزښتمن ګام دی، ګام ارزشمند است. همدارنگه د ویښ زلمیانو غورځنګ یعنی نهضت جوانان بیدار د شاه محمود خان د صدراعظمي دورې دیموکراسي او بیا وروسته د دیموکراسي لسیزې آزاد خپرونې او د محمد داود خان د جمهوریت کلونه سالهای جمهوریت محمد داود خان ټول د پښتو ژبې د ادبیاتو د ودې او پرمختیا په لاره کې د یادونې وړ پړاوونه د مراحل قابل یادآوری هستند. په فعالیتونو کې در فعالیت ها تعداد از سوالات هست که تاسو د پوښتنو ته ځوابونه ویلی سئ، به این سوالات جواب داده میتونید. نو موږ په لنډ ډول راځو، پس ما به قسم کوتاه و خلاصه میایم وایو چې نن موږ امروز ما معاصر دوره ولوستله، دوره معاصر را کار کردیم چې دا دوره د رامنځته کېدو په اړه یې ډېر زیات چی دي نظرونه دي، نظریات زیاد هست در بخش به وجود آمدنش چې موږ او تاسو وویل، ما و شما گفتیم ادب تاریخ سیده د ادب پوهنی برخه ده، ادب تاریخ بخش است، ادب پوهنه یا ادب شناسی هست او دا دوره این دوره از قرن 19 هم شروع میشه، از سالهای 70 و از دهه 70 چې دا درې پړاو لري، 3 مرحله داره. لومړی مرحله، دویمه مرحله او دریمه مرحله. دویمه مرحله دومش 2 برخی لري، 2 بخش داره، سراج اخبار اثر او د همداسې د امانی اثر دی چې موږ او تاسو ولوستل. په دې کې انجمنونه هم رامنځته سوي دي، انجمنها به وجود آمده، نهضتها به وجود آمده، شاعران و نویسنده های بسیار قوی در دوره معاصر به وجود آمدن که در 2 دوره قبلی نبودن. نو دا ولوست، پسی بود درس ما و شما که چرت پوښتنه لري، اگر سوال دارین، پرسش دارین و یا هم به جای نفهمیدین کولای سئ چې بیا لمات څخه په کومنټ کې وپوښتئ. تر بیا چې زه تاسو ته بل ویډیو جوړوم، تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. الله مو